د میدان وردګو مرکزي زندان څخه 22 تنه د قرآن کریم حفظ او ناظرې څخه فارغ شول. په همدې پار جوړه شوې غونډه کې د اسلامي امارت مسؤلین وویل د امارت زندانونه د علم او زده کړې مرکزونه دي. میدان وردګ کې د محبس او د حبس په حالات کې چې زندان چې سړی ذهن ته پرېوځي پخوا به داسې فکر به یې کوو چې ولا دا د عذاب او د تعذیب ځای ده، او نن سبا لله الحمد چې تاسو زندانونه وګورئ نو مدارس دي، درسونه پکې شروع دي. نن غونډه لکه څنګه ستاسو پکې حضور درلوده، تقریبا 22 نفره فارغین موږ درلوده چې د بندیان دغه ټول فارغین څه د بندیانو له جملې څخه دي، نو 22 نفره اوس په دې کې حافظانو ناظر قرآن کریم والا زندانیان او کورنۍ له اسلامي امارت نه زیات خوښ دي. وایي په زندان کې ورته ټول امکانات برابر شوي دي. دوی وایي د دیني زده کړو ترڅنګ د حرفوي زده کړو زمینه هم ورته برابره شوې ده. رویه راسره وکړله، ډېر ځینې خوشحاله یو. اسلامي امارت له مسؤلینو ملګرو څخه ډېر خوشحاله یو، د نظامي پرسنل نه بیخي خوشحاله یو. بیخي داسې رویه راسره کړې لکه د مدرسو ژوند. په زندان کې د بندي څخه هیڅ رقم سختي نه کیږي، حتی الوسع چې څومره امکان وي آسانی د درسو د تدبیر برابرولو دپاره امکانات وي. د محبس د عمومي مدیر امیر الحافظ مولوي صلاح الدین په کوشش باندې تخپله وسه پورې هر څه ته رسیدګي کړې. د ویلو ده چې د میدان وردګو په زندانونو کې 120 تنه بندیان شته چې دغه بندیانو ته د دیني زده کړو ترڅنګ په بېلابېلو برخو کې د حرفوي زده کړو زمینه هم برابره شوې ده.